بخاری مسلم کې راځي کله چې دا آیاتونه نازل شو نو په هغه وخت کې په مدینه کې و 15 قسمه شراب لا حرام شوی نو صحابه او بسکل یو قسم به د انګورو نه جوړول دویم قسم شراب به د کجورو نه جوړول دریم قسم بند غبین نه جوړېدل سلورم د غنمو نه او پنځم د وربشو نه دا 15 قسمه شراب دا به جوړول او دا به اسکل خدا خبره یاد ساتي شراب صرف د 15 قسمونو پورې به خاص نه چې د 15 نه کچا جوړ کړ دا به حرامي او کده نور شذونو نه چا جوړ کړ نو به حلال نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د شراب متعلق یو قانون ذکر کړی دی حدیث کې فرمایي کل مسکر خمر وکل مسکر حرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هر هغه شی چې هغه نشه راولي دې ته شراب ویلی شي او بیا فرمایي وکل مسکر حرام هر نشي والا شی دا حرام دی په مسلمان باندې او دی بل حدیث کې به بل قانون ذکر کړي ما اسکر کثیره فقلیله حرام هر هغه شی چې هغه سړی ډیر استعمال کینو دی نشکی نو دا هغه سیز لږ استعمالول بم سي دا بم حرام نو سوچ کوئ نسوار بنګ افیم پودر سیګریټ ټول حرام خفغان به پکې نه کوو دا ټول نشه پیدا کوي دا حرام دي د مؤمن شان دا دی الله و یا ایها الذین آمنو حلال حلال پیژنه حرام حرام پیژنه ځان ته وساته په مسند احمد کې حدیث دی دا شراب چې کوم دي دا الله په یو ځل نه دي حرام کړي دای په درې مرحلو کې دا حرام کړي او قران نم دا ترتیب ثابت دی اوله مرحله په دې سورۃ البقره دویمه پاره کې تیر شوې ده یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس اول الله رب العالمین شراب متعلق دا آیت نازل کړ چې په دې شرابو کې فائدې کم دي او نقصانات یې سدي ډیر دي نو بعض صحابه به است پرې خود لغوی بنسکل چې فائدې کم ده او نقصان ډیر دی بس منګې نسکو بعضو به بیا مسکل دویمه مرحله چې کله د سورۃ النساء 43 نمبر آیت نازل شو مونږ ویلې دی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى الله وی د نشی په حالت کې به مانځه ته نه نږدې کیږي نو چې کله دا دویمه مرحله ونه بیا به چونکه نشی حالت کې همونس کیږي نه کنه نو د دې وجه نه بیا به بعضې صحابه به د مونځ وخت کې نسکل مانځه نه بعد به اسکل کله چې دا آیت نازل شو دا اوس چې موږ لولو او په دې آیت کې شراب ته بالکل حرام وي الله وی رجس من عمل الشیطان دا ګندګي د پلیتی ده او فجتنبوه ګرزان ته بچو ساتي چې په دې کې کله مضبوط حکم رااله او حرام شو نو بس نو صحابه اوچت خلکو کنه زمو ستا پشان کمزور ایمان والا خو نو هغه دا خبر نه د کړي چې خدای دا خو نشه د مونږ دومره سکل عادت شوی دینه بو څنګه ځان خلاصو چې کله د سړی ایمان مضبوطی کنه او کاملی دته نشه پر خودل دا هیڅ شی نه ښکارا کیږي نشه نه بلکې هر ګناه بده پریدي دا د ایمان مضبوطواله لغواړي حدیث کې راځي وی کله چې دا آیت نازل شو نو د صحابه سره د شراب او چاټې ډکه پرتی وي او په مدینه کې نو صحابه دومره ایمانی غیرت ښکارا کړي دي چې هغه چاټې د شراب او هغه ټول واړولي او د مدینی په لارو کوسي د شرابونو ډکه روانه او په کومو لوخو کټو کې چې ځان نه د شراب جوړول هغه استعمال کړو نن نسوار پر خودل موت ته څومره ګران
نسوار چې وسړی پرېږدي وایي لوی غر مې په دې سر باندې پروت یاره نسوار مې پرېښي دي هغوی د شرابو چاټۍ ماتې کړې بیا روان نو شراب دا بل اتفاق حرام دی کبیره ګناه ده مسلمان به ته ځان ساتي بلکې هر د نشي شیز نه به سړی ځان ساتي دغه ټول پکې راځي ما چې درته وویلې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کم انسان چې همیشه شراب څکي او دی عادي جوړ شوی نن سبا اکثر دا غټ خلک چې کمی کنه دوی چې شراب ونسکي به دوی سات نه تیریږي دی وایي عادي جوړ شوی الله رب العالمین به دی چیرې جنت ته نه داخلوي او کم انسان چې عادي خو نه دی خو د په دنیا کې یو ګوټ وسکل زیات نه یو ګوټ نو الله رب العالمین با دل د جنت شراب نه ور نصیب کړي زه درته په قسم سره خبره کوم ما اوسه پورې لیدلیم نه دي چې شراب څنګه رنګ څنګه دی او ډیر داسې مسلمانان وي چې چا ویلا شکل هم نه لیدلی اورېدلیم ډیر دي او ما اوسه پورې لا رنګ نه دی لیدلی چې شراب څنګه رنګ ورکوي الله دې زموږ د جنت هغه نصیب کړي افسوس مقام دی د دنیا په دې شرابیانو په حال باندې چې د دې لږ ژوند دپاره د دې لږ ژوند د وجې نه د آخرت ټول ژوند ځان نه برباد نو هلته چې بیا شراب مؤمنان سکي نهرونه بهیږي او دې ته منې کېږي نو څومره سخته خبره ده مؤمنان به سکي الله به زموږ نصیب کوي انشاءالله او چې یو ګوټ ګورې چا څکلي د جنت شراب الله نه نصیب کوي